أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم ربي زدني علما. خاجدغه اصول التفسیر کی تاسو ته قرآن مجید متعلق خبر وشولې نو اوس تفسیر چونکه زمونږ دغه کلاس د تفسیر کلاس دی د قرآن مجید تفسیر دی ورکی نو نن تفسیر په باره کې څه خبري دغه تفسیر د باب تفعیل دی څه شری باب تفعیل اور دغه باب تفعیل دی دا ماخوذ دی یا سفرون اور یا فسرون سفرون لشی اور یا فسرون لشی نو دې کې معنا د کشف پرتا دی معنا د وضاحت پرتا دی صحیح دی امام بیزوی رحمت الله علیه ضابطه بیان کړی دی چې کله فا عین لام کلمې په ځای باندې فا اور سین راشي نو دې کې معنا د کشف پرتا وي اور معنا به د وضاحت کې پرتا وي دا د چا ضابطه دی امام بیزوی فا عین لام په ځای باندې فا اور سین وی نو کا فسرون شي او کا سفرون شي صحیح شولا خاجی اوس دي کې بعضی علما مفسرین دا یی کنا صدقه تفسیر د ماخوذ دی د سفرون څه شي نه سفرون نو دي کې قلب شوه دی سدینا بیا فسرون یعنی تفسیر جوړ شوه دی اور علامه علوسی رحمت الله علیه فرمایي سنا دی کې قلب نه دی شوه بلکې دا فسرون ماخوذ دی سفرون ماخوذ نه دی نو به هر حال دغه زمانہ د کشف ورکې پرتا دي نو ګوره سفر ته هم سفر ولي صدې کې د ملګری ولا حالات هغه څرګند شي یو ملګری دی هغه ته نه پیژنې چیرې د څرنګ دی او څکه سفر د ور سره وشو نو تا ته څرګند شي چیرې د خسړې دی او کا بد سړې دی اوس د تفسیر اصطلاحي تعریف اندرنګ دغه قرآن مجید کم دغه علم دی تفسیر دیتا هم تفسیر زکه یی کنا صدې کې هم د کتاب الله وضاحت کیږي لکه څنګه سفر کې د ملګری وضاحت کیږي هغه ته سفر یی نو اندرنګ دغه تفسیر په فن علم کې د کتاب الله وضاحت کیږي د الله تعالی د کلام مراد ته واضح شي نو دې تواجنا دې تسیه تفسیر خاجی بل د تفسیر اصطلاحي تعریف اصطلاحی تعریف د دې دی کنا هو علم يبحث فيه من کتاب الله تعالی من حيث انه يكشف به مراد الله تعالی دغه تفسیر د دسی یو علم دی چې دغه علم کې بحث کیدل شي د کتاب الله نه څه شي نه کتاب الله نه خود دغه قید ور سره ملحوظ اور ضروری دی څه شي من حيث انه یکشف به مراد الله تعالی صدا دې په حیثیت سره کتاب الله نه بحث کیدل شي صد الله تعالی مراد وضاحت وشي صحیح شو الله تعالی مراد دغه کلام نه څه دی دغه آیت مبارکه نه څه شری الله تعالی مانه څه غواړي الله تعالی مانه څه مطالبه کوي الله تعالی ماته دې کې څه پیغام راکړي هغه ته واضح شي دې ته یې تفسیر صحیح شو او دغه قید څه کله ته ولګي نو دې سره به اخراج وشي د خوض فی الكتاب نه څه شي نه خوض فی الكتاب ځکه خوض فی الكتاب دا مضموم دی او د دوه مذمت الله تعالی قرآن مجید کې بیان کړی دی د اهل کتاب په باره کې الله فرمایي واذا رأيت الذين يخوضون في آیاتنا ستب وګوري هغه خلق چې هغه خوض کوي خوض سمانا الدخول فی الشیء یعنی داخلي دل په یو شی کې چې هغه شی کې تننه وځي لکه بل چې تاسو ته یلیو مستشرقین دا هغه مستشرقین دي صحیح شو چې د قرآن مجید دا پړوي دغه قرآن مجید کې نه نوځي نقطو کې غور کوي فکری یو ټکی کې غور کوي مو تاسو دومره ستړي نه کوو ته څومره ستړي هغه کوي ځکه چې اوس قرآن مجید خو صحیح کتاب دی کنه او ځکه دې کې به ته یو نقطه رو باسي خلک گمراه کوي نو دا ډیر دماغ خلی اندرنګ د بل اصلاح کوي مو تاسو ودونه جمعې منځ د پر کتاب راوړو ټاک ټوکی وګورو کوی شي بیان کوه اندرنګ یا بیان اندرنګ اصلاحي بیان د مقررین سار دی بس
تفسیر راوخلی حدیث راوخلی ټاکوک مطالعه وکړه کې به ځکه هغه خلک گمراه کوي نو دې پر هغه ډیر مهنتونه کوي نو دیو جن مان ټکي ورته يخوضون فی آیاتنا خوض یعنی یو شی ته داخلي دل صحیح ولا یعنی لامبو یا وهل نو دغه خوض فی الكتاب دا هغه باطل مقصد د پاره کوي چې ابطال د آیاتونو وکي گمراه کی دغه مسلمانان نو د اخراج ولا وشي ځکه هغه بحث کو کتاب الله نه کوي کنه ها دغه کتاب الله کې هغه لګیاوي خو هغه مقصد هغه باطل دی نو هغه خوض فی الكتاب سره الله تعبیر کړي نو بیا الله حکم کوي فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غیره دون ته اعراض وکا تر څو پورې څکله دوبلې خبرې کې داخل شي بل خبره شروع کی بل بحث شروع کی صحیح شولا خاجی اوس موضوع علم التفسیر موضوع علم التفسیر ګوره موضوع خو هغه وینو چې کم فن کې کم شي متعلق بحث کیږي هغه شی د هغه موضوعي نو دغه تفسیر په تعریف کې مونږ ویلو کنه یبحث فيه من کتاب الله تعالی نو کتاب الله نه بحث کیدل شي نو موضوع څه شو کتاب الله شو قران مجید شو صحیح شو دا د علم التفسیر ولا موضوع غرض او غایت دغه علم التفسیر غرض او غایت یعنی مقصد څه شی دی دغه علم التفسیر سره زمونږه مقصد څه شی دی مونږه څه د پر دغه علم التفسیر یو ولی مونږ ورته ناس یو وخت مرته وبسته مکمل پیریډ ورته وبستل شوی دی دینه مقصد دینه غرض او غایت هغه دی الاطلاع على مراد الله تعالی د الله تعالی په مراد باندې مطلع کیدل یعنی قران مجید دغه آیاتونه د الله تعالی مقصود څه شی دی الله تعالی معنی غواړي څه الله تعالی معنی څه مطالبه کوي مونږ په دې باندې پوه شو د لپاره مونږ دغه تفسیر ته ناسو بل څه مقصد خو مونږ نشته کنه مونږ باندې د لپاره ناسو چې مونږ ته الله تعالی دغه کتاب کې څه دغه تفسیر کې دغه قران مجید کې مونږ ته څه صحیح شو دویم غرض او غایت وحصول السعاده فی الدارین حصول السعاده فی الدارین حاصل اول د خوشبختی دی کامیابی دی د دارینو یعنی دنیا اور آخرت کې ځکه دغه غرض او غایت د قران مجید دی قران مجید څه عام کتاب نه دی دا د ترقی او د تنزل کتاب دی او دلیل څه شی دی د قران خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه دی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به اخرين دغه قران په برکت سره الله تعالی ډیر خلک پورته خېجولې دي او د په وجه باندې ډیر خلک لاندې راغورځولې دي صحیح شو نو دغه قران مجید چې سینې سره لګولې چور باندې عمل کړی دی نو هغه پورته خېجولې لوی لوی مقامات ورکړي دي دنیا کې هم آخرت کې هم او چې کوم خلکو هغه شاته ورځول دي عملي ور باندې نه دی کړی دنیا کې هم الله تعالی هغه ورځولي او آخرت کې هم الله تعالی به جهنم ته ورځي صحیح شو دریم غرض و غایت اصلاح العلم والعمل اصلاح العلم والعمل څه اصلاح د علم او شی علم نه د دې کې مراد هغه نظریه دي عقیده دي عقیده د هم درست شي څه کومه عقیده ته قرآن درکې هغه عقیده خپل کا کومه نظریات ته قرآن درکې هغه عقیده خپل کا اور اصلاح د عمل هم وشي یعنی عمل د هم درست شي تقوا د کی پیدا وشي غلط څومره هم اعمال دي هغه نه تباج شي هغه ثانه وزي نو دا اصلاح د علم او د عمل نو عمل په نیت باندې قرآن مجید او ایدل پکاري دي صحیح دي دغه پیریډ ته څنګه کینو دا بیانېږي نو عمل په نیت سره وو دا نه چې دام یو کتاب دی لکه څنګه مثلا فقه دی څنګه سبع معلقات یعنی نن سبا عمل طالبانو کې ډیر کام دی دیو جن مونږه عمل په نیت باندې دا وره صحیح دی کم آیت کم خبره راشي کنه هغه باندې عمل هم کوو چې مونږه دغه قرآن مجید سره اصلاح د علم د عقیده نظریه هم وشي اور اصلاح زمونږه د عمل ولا هم وشي عمل ولا اسلام و نشو کنه نو بس بیا اسی فضول وخت راولي صحیح دی خاجی بل یو بحث دغه اصول التفسیر کې هغه دی انواع التفسیر اقسام التفسیر د تفسیر اقسام تفسیر ولا انواع اول قسم د تفسیر دی تفسیر القرآن بالقرآن د قرآن مجید تفسیر په قرآن مجید سره تفسیر القرآن بالقرآن اوس بیا دغه قسم د په دوا قسمه باندې په دوه طریقو سره دی یو دی تفسیر القرآن بالقرآن متصلا او یو دی تفسیر القرآن بالقرآن منفصلا متصلا یعنی ګوره قرآن مجید یو ځای دی کنه
هغه کې اجمال دی، هغه کې ابهام دی، نو بس اومقه ځای کې هغه ابهام الله تعالی ختم کړي، اومقه ځای کې هغه اجمال الله تعالی ختم کړي، دغه قرآن مجید ختم کړي. لکه هغه د پر مشهور واقعه دی قرآن مجید آیت حتی یتکلوا واشربوا حتی یتبین لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. دغه واقعه به تاسو ورېدلې وي چې دغه آیتونه مبارکه نازل شو، یعنی تسعوره پورې خوراک کو حتی یتبین لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، تر څو پورې چې جدا شوی نوي دغه سپین تار د تور تار نه. نو هغه یو صحابي نو هغه دغه ظاهري معنی واخستله، نو دوا ترونه هغه بلغ سره کېږدولو، نو هغه ته سترګې غړولې چې کله دغه سپین تار د تور تار نه بیله شي که نه، نو بس بیا به ما خوراک څښاک بند شي. نو هغه خو تر سهاره پورې هغه چا جوده کوی شو، هغه خو نه جوده کېدو. نو راغلو نبي علیه صلات وسلام ته چې جي ما خو انتظار کوله خو جوده نه شو، دا خو میره سترګه راوخته، دا به څه کوو؟ نبي علیه صلات وسلام باندې وحي راغله من الفجر. څه دینه مراد دغه تارونه نه دي، بلکې دینه مراد هغه تارونه د افق ولدي، څه هلته کې تور تار سپین تار د تور تار نه جدا شي، یعنی صبح صادق شي، شپه چاوده شي، هغه ورنه مراد دي. نو من الفجر سره یعنی کې فجر صبح صادق شي، شپه چاوده شي. نو ګوره دا متصلا دی، صحیح شوله. اندرنګ نور هم د لپاره ډیر مثالونه دي. نو دا تفسیر القرآن بالقرآن متصلا، اور بل دی تفسیر القرآن بالقرآن منفصلا. منفصلا دا چې یو ځای کې ابهام وي، هغه ابهام بل صورت کې بل سپاره کې 15 سپاره روستا 10 سپاره روستا، خو قرآن مجید کې دا هغه ابهام هغه ختم کړي وي، دا هغه اجمال هغه بیانی کړي وي. صحیح. لکه هغه د پر یو مشهور مثال د سوره فاتحه دی، صراط الذین انعمت علیهم، اوس لار د هغه خلکو ما ته اوخیا صحابو باندې تا انعام کړي. نو وګوره د دې کې ابهام دی، یله دغه منعم علیهم څوک دي؟ دا انعام یافته خلک څوک دي؟ آیا دا امنیګان دي، دا ام پی ګان دي، دا تاجران دي، دا کروڑپتیان اربپتیان دي؟ منعم علیهم څوک دي؟ نو الله تعالی یو بل ځکه تشریح بیان کړله چې اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. څنګه دغه څلور قسمه خلک دي. صحیح شو. نو ګوره ابهام ختم شو کنه، تزین کې ابهام د منعم علیهم څوک دي؟ الله تعالی ابهام ختم کړ. اندرنګ ګوره قرآن مجید یو آیت دی، هغه زیناکار خذو په باره کې څه واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم. کمی خځې چې بې حیایي وکړه، فاحشه دغه د کې په معنا د زنا دی، ای ارتکبن الزنا، زنا یې وکړله، نو فاستشهدوا علیهن اربعه منکم، نو تاسو هغه باندې څلور ګواهان قایم کو. چې څلور ګواهان پورا شي قایم شي، نو بیا څه وکړو؟ فإن شهدوا فامسكوهن فی البیوت، نو بیا دا تاسو کورونو کې بندي کو، دا کورونو کې بندي کو. دغه کورونو نه مراد دغه خپل د خواندانو کورونه هم کېدلی شي، دغه کورونو کې بند کو، یعنی دا بهر ما پرېږدو. ولې؟ ځکه دغه ښځې پلیتې دي، دا بیدو کې بې حیایي راغلې دی، دا ته کله بهر لاړې شي داسې نه وي نورې ښځې په دغه ګند بلا باندې عاداتې کړي چې ته خو یو ته ناست یې خدای د غار که کله ونې باروزه چا کار ولګوه، دا څه شی کوي دا؟ نو داسې نه وي دا نورې ښځې درته ګاډې واډې کې خرابې کړي، نو دا کور کې بند یې که نورو ښځو نه یې وساته. دې د وجې نه مسلمانانو ښځو ته دغه څنګه د ستر ولا حکم د سړو نه، اندرنګ دغه بې حیا ښځو نه هم دی که نه، دغه بې حیا ښځې خو بیا هغو ته عادت وي که نه. دې وجې نه ګوره ډمه ښځه هغه په مثال د سړي دی، ډمه ښځه کومه ډمتوب کوي، نو هغه نه به ښځو ولا ستر کوي، پرده لازمه ده. نو به هر حال نو دا کورونو کې بندي کوي، یا دغه بیوتو نه مراد جیلونه دي، دا د جیل کې بندي شي. اوس ګوره څوره پورې حتی یتوفاهن الموت، تر دې پورې چې دغه مرګ دا وفات کی، او یجعل الله لهن سبیلا، یا الله تعالی دوی لپاره یو قانون راوباسي، یو لار راوباسي، یعنی یو قانون درته بیان کی چې دغه خدو سره دا وکړي، اوره پورې به بندي وي. اوس یې دغه لار څه شری؟ نو الله تعالی د دې ول تفسیر بیان کړی دی سورۃ النور 2 نمبر آیت کې، الزانیه والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدا. اندرنګي بیا شادي شوداوي، نو بیا هغه د پره هغه رجم دی. صحیح شوله. نو دا ګوره رجم نه پرېږدوه، دغه کوړو سزاوانې چې شادي شودا نه وي، غیر شادي شودا وي، نو څومره کوړي دي؟ 100 کوړي دي، 100 جلده. نو ګوره تفسیری بیان کو کنه، خو منفصلا دی، متصلا نه دی. نو دا یو قسم تفسیر القرآن بالقرآن
اور بیا دوا قسمه تفسیر القرآن بالقرآن متصلا، تفسیر القرآن بالقرآن منفصلا. اندرنګ دویم قسم د تفسیر هغه د تفسیر القرآن باقوال الرسول صلی الله علیه وسلم. د قرآن مجید تفسیر د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په احادیثو مبارکه سره. ګوره دغه قرآن مجید دی کنه د متن دی او د دې ول شرح احادیث مبارکه دي. بعض خلک دینه انکار کوي، بعض خلک حدیث بالکل مانی نه، هغه ته حدیث نشته، بس صرف قرآن مجید موږ لپاره کافی دی. او نعوذ بالله نعوذ بالله. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ګویا کې دا نسبت کوي، ګویا نه په خلی باندې یې د پیغمبر علیه السلام یو داګي حیثیت لري. هغه خو بس الله تعالی ورته کتاب ورکړی چې دا ورسوه، نو مونږه مرسل الیهم یو، مونږ د فردا کتاب را لګل شوی دی، بس پیغمبر خپل ډیوټي کړی دی، نور هغه دغه کتاب سره څه کار نشته. نعوذ بالله. هغه ته بیان وکړي د دسي نه، بس هغه ته بیان کو، بس واخله نور ته وکړي خپل کار کوه. صحیح شوله؟ دا خبره بالکل غلطه ده. د دې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکه د قرآن شرح ده، کم یو تفسیر د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیثو موافق وی، مطابق وی، هغه پرانا کی وی، هغه به قبول وی، مقبول وی. اور کم تفسیر د احادیث مبارکه او خلاف وی، هغه پرانا کی نه وی، نو هغه تفسیر مردود دی، هغه تفسیر مردود دی، باطل دی. صحیح شولا؟ اور نبی علیہ السلام حدیث مبارکه دغه تفسیر قبول دی اور حدیث مبارکه د شرح دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د قرآن مجید شارح دی، هغه دلیل قرآن مجید آیت وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ګور لتبین للناس، لتشرح الناس، ته تشریح وکړه دغه خلقو ته. ما کم ذکر نازل کړی دی، کم نصیحت، کم قرآن ما دوی ته نازل کړي، د دې وضاحت وکي. خو وضاحت اندامي کنه، تفسیر وی کنه، احادیث مبارکه سره کیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل قرآنی الفاظ سره به دغه امت پویي کنه څه دینه مراد دا دی. صحیح شو؟ الله تعالی مراد دغه آیت مبارکه سره دا دی. نو اور بیا ګوره مخکې څه فرمایي، ولعلهم يتفکرون، څه دوی غور او فکر وکي. ګوره دوی غور او فکر وکي د ځان سره ولي کو ور سره څه شي کې غور او فکر وکي. یعنی فی ان الرسول اوتی القرآن ومثله معه، فی ان الرسول اوتی القرآن ومثله معه. ته دوته تشریح وکا، دوته دغه قرآن مجید ما نزل الیهم وضاحت وکا، د دې تبیین ورته وکا. ولعلهم يتفکرون، څه دو غور او فکر وکي په دې خبره کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته اوتی القرآن ورکړل شوی د کتاب اور ومثله معه. لکه څنګه حدیث مبارکه ده کنه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اوتیت القرآن ومثله معه. خو شي په خبره. اندرنګ بل یو دلیل، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اندرنګ بل یو دلیل، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بیانه. نو به هر حال احادیث مبارکه سره کم تفسیر وشي هغه قبول دي، اور کم تفسیر د حدیث مبارکه او خلافی هغه مردود دي اور باطل دي. دریم قسم تفسیر، تفسیر القرآن باقوال الصحابه رضی الله تعالی عنهم. نو کم یو تفسیر د قرآن مجید هغه د صحابه کرامو اقوال پرانا کی وی، نو هغه به قبول او مقبول وی. اور کم یو تفسیر د صحابه کرامو اقوال نه اخفل وی، هغه نه خلاف وی، نو هغه تفسیر به مردود وی اور باطل وی. صحیح شولا؟ اوس د صحابه کرامو اقوال د تفسیر په باب کې قبول اور مقبول دي، او د دې تفسیر د دوی اقوال پرانا کې کم تفسیر وشي هغه به قبول، کم دونه خلاف هغه مردود. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. دغه سوره حجرات کې مختلف آداب بیان شوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق. نو دغه کې دغه ادب او د صحابه کرامو مدح شوی دی. دي کې زمونږه محل استدلال هغه دی اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى. د دې کې امتحانا په معنا د اختار دی، الله تعالی انتخاب کړی دی، الله تعالی غوړه کړی دی قلوبهم للتقوى. امتحن الله قلوبهم ای اختار الله قلوبهم للتقوى. د صحابه کرامو زړونه الله تعالی تقوا د پر غوړه کړی دي. صحیح شو؟ نو دا متقیان دي چې کله د زړونه الله تعالی غوړه کړی دي. او که امتحانا په معنی باندې شي، امتحان په معنی باندې شي، نو امتحان کړی دی الله تعالی د دوی زړونو ولا
او څه شي کې امتحان کړی دی؟ په تقوا کې کړی دی. صحیح. او بیا دغه امتحان کې دوی کامیاب هم شوي دي. هغه باندې دلیل څه شي دی؟ ځکه الله تعالی بیا ورپسې ډایرکټ اجر بیان کړي، انعام لهم مغفرة و اجر عظیم، دوی د پر مغفرت ته او اجر عظیم دی. نو دغه امتحان کې دوی کامیاب شوي دي. او بل دغه صحابه کرام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام براه راست شاګردان دي. ځکه د صحابه کرامو قول تفسیر په باب کې معتبر نه وی کنه، نو بل خو مړه ځمکې په مخ باندې سره به چوکشتانه ځاغه قول به ته معتبر کې او صحابي قول به ته وګورځي. د څنګه کېدل شي؟ ځکه هغه براه راست شاګردان د پیغمبر علیه السلام دي، پیغمبر علیه السلام صحبت یافته دي، نو هغه قول تفسیر په باب کې هغه قبول دی او مقبول دی. پوه شئ په خبره. څلورم قسم دی تفسیر القرآن باقوال التابعین. د قرآن مجید تفسیر د تابعین په اقوال سره. نو اوس دغه تابعین دا مبارک خلق دي، ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوی ته مبارک نه یلی، دوی ته بهتر نه یلی. پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک دی خیر قرنی ثم الثانی ثم الثالث، بهترین خلق زما زمانی ولدی ثم الثانی ثم الثالث، بیا ورپسې هغه تابعین، بیا ورپسې هغه تبع تابعین. نو تابعین سره تبع تابعین هم مراد دي. د دوله اقوال تفسیر په باب کې قبول او مقبول دي. صحیح شو. او دوته څه خیر نه یلی کم بهتر دی. څه د واجب نه یلی د دې د واجب نه څه دو سره مال او دولت زیات، یا دی واجب نه څه دو باډیانه کیوي، دی واجب نه څه دو دنیوي نورو کارونو کې ماهران، بلکې دوته څه پیغمبر علی السلام خیر نسبت کړي صحابه او ته تابعین او ته تبع تابعین او ته. د علم د واجب نه، د تقوا د واجب نه. صحیح شو. د خوف خدا د واجب نه، د رسوخ فی العلم د واجب نه. خیر نه ځکه دی ها نبی له سلام دنیا سره تعلق نه، د دنیا د واجب صفت کړی. نو څکه دا راسخین فی العلم دي، دا ماهرین فی العلم دي، او دا متقیان دي. نو داسې سړي ولا قول به معتبر وي کنه. متابعین تبع تابعین ولا اقوال پرانا کې څه کم تفسیر وشي هغه به قبول او مقبول وي، او څه کله هغه اقوال خلاف وي هغه به مردود وي او باطل وي. نو دا څلور قسمه تفسیر شو. انواع التفسیر کې پنځم قسم هغه د تفسیر القرآن وفق القواعد العالیه. تفسیر القرآن وفق القواعد العالیه. قواعد عالیه یعنی عربی گرامر. قرآن مجید چونکه عربی کې دی کنه، عربی مبین واضح عربی دی، نو دغه قرآن مجید تفسیر څه کوي کنه، نو دغه عربی گرامر پرانا کې وکړي. دی باندې وته انګلیش ولا هغه ټینسونه منسونه به نه ورپېډ کوي، اندرنګي د اردو گرامر ولا نه، اندرنګي د بلې ژبې ولا نه، بلکې عربي گرامر. عربي گرامر صرف دی، نحو دی، اندرنګي د ادب کتابونه دي، علم المعانی دي، علم البدیع دي، علم البیان دي. دغه کتابونو دغه فنونو دغه قواعد پرانا کې دغه قرآن مجید تفسیر وکړي. لکه څنګه فرمایي علیکم بالدیوان، تاسو باندې دغه دیوان عربي هغه لازم دی. څنګه نه مراد هغه د دور جاهلیت ولا کوم اشعار دي، لکه تاسو ته سبع معلقات داخله کړي د لې په داخله د کفار ولا اشعار دي، دا خو د کفار ولا کسری دور جاهلیت ولا ولی ځکه صدا دې باندې څه کله پوه شي نو بیا په قرآن باندې خپويږي. نو قرآن مجید تفسیر د عربي قواعد پرانا کې سیره د فاعل دی، د مفعول دی، دا مجرور دی، او دی باندې حرف جر راغلی، دی باندې من راغلی، دی باندې با دی، د لام دی وغیرہ وغیرہ. د څومره قواعد دي کنه د دې د پاره وي، د با مصاحبت د پاره رسی، او د لام انتفاع د پاره رسی، او الله ضرر د پاره رسی وغیرہ، او د یو بل په معناګانو باندې استعماليږي کله کله. نو د ټولې قاعده دغه قواعد موافق سکم تفسیر وشي هغه به قبول او مقبول، عربي قواعد خلاف سکم تفسیر وشي هغه به مردود وي او باطل وي. نو دغه تفسیر ول اقسام د بیان شو. اول نمبر تفسیر القرآن بالقرآن، بیا په دوا قسمه متصلا منفصلا. اندرنګ بیا دویم تفسیر القرآن باقوال الرسول صلی الله علیه وسلم، یعنی احادیث مبارکه وسره او به دلیل هم د بیان شو. اندرنګ دریم تفسیر القرآن باقوال الصحابه رضی الله عنهم، اور بیا صحابه کرامو شان ورکته بیان کی. اور بل تفسیر القرآن باقوال التابعین، اور تبع تابعین هم ورسره شامل دي. صحیح شو. او دلیل خیر قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اندرنګ بل پنځم تفسیر القرآن وفق القواعد العالیه.